دا ورو سوال کړی دی چې آیا د توبې ویستو سره غسل او چاردام لازم دی؟ لکه اوس یو سړی توبه ویسته غواړي او دی به لازم اودس کوي یا به چاردام کوي؟ الجواب هر انسان چې د هغه خطاکار او ګناهګار دی. او حدیث کې دا راځي، امام ترمذي امام ابن ماجه راوړی مشهور حدیث دی چې خیر الخطائین التوابون، د آدم ټول بچي خطاکار دي او غوره خطاکار کم یو دي چې هغوی به توبه وباسي. او الله سبحانه وتعالی په خپلو بندګانو باندې لازم کړې ده دا خبره چې دوی توبه وباسي، رجوع وکړي الله ته. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا، ای ایمان والو واپس شئ الله ته. ځای په ځای الله سبحانه وتعالی توبې دعوت ورکړی، خو یو ځکې هم په قرآن او حدیث کې دا نشتی چې څوک توبه ویسته غواړي نو هغه به چاردام کوي یا به غسل کوي. دا یو ځکې هم نه دی راغلي. د توبې دپاره اودس کول غسل کول دا شرط نه دی. توبه ویستلی کېږي که دا سړی اودسې روغ وي او که اودسې ماتي، او که اودسې داسې ماتي چې په ده باندې غسل لازم وي بیا هم توبه صحیح ده، او که پې چاردم لازم شوی بیا هم توبه صحیح ده. توبې دپاره مشهور شرطونه دي چې هغه معلوم دي، علماو وخت په وخت بیان کړي هم دي. لکه په کې ټول ناول چې د توبه کې اخلاص وي، توبه ولې وباسي؟ د الله د رضا دپاره. دویم شرط د توبې دپاره دا دی چې د ګناه به پرېږدي، کومه ګناه چې د ګناه به پرېږدي. دریم شرط دا دی په تېر شوي وخت باندې به پښیمانه یې، چې تېر شوی وخت را ذکر کوې او ته غمجنه کېږې. دریم شرط دا دی چې په ښه اراده چې دی به بیا دې ګناه ته نه واپس کېږي. څو شو؟ څلور. پنځم شرط دا دی چې توبه په هغه وخت کې ویسته په کوم وخت کې چې توبه قبلیږي. هغه عام وخت د ټولو خلکو دپاره د هغه وخته پورې دی چې نور د مغرب نه راوخیږي، او د هر انسان خاص د توبې وخت د هغه وخته پورې دی چې څو پورې د روح مرۍ ته نه رارسېدلي. او اخرنی شرط که چېرته دی د داسې ګناه نه توبه وباسي چې په هغې کې ده پردی حق خوړلی، د انسانانو حقوق وي، نو دا حقوق به ورسره واپس ورکوي. دا څو شرطونه شو؟ شپږ. دا شرط پکې نشتی چې دی به اودس کوي یا به دی چاردام کوي یا به دی غسل کوي، د دې لپاره نشتی. والله اعلم.